سلامونه او نیکې هیلې د غلجیو درې نورې پښې ناصر، علي خیل او کډو خیل در پیژنو. ناصر هم لکه د نورو پښتنو په څېر کوچیان وو چې د موسم په بدلون به له یو ځایه بل ځای ته کوچېدل. په پای کې ورو ورو ځایي شول چې اوس ځینې ناصر د هېواد په ځینو سیمو کې دایمي استوګن دي، خو یو شمېر یې لا تر اوسه هم رمې څروي. ناصر هم غلجي پښتانه دي چې په متوزو ګډېږي. ارواښاد سیال مومند ناصر په څلورو شاخونو ویشي: سپین، تور، سور او مندي، چې بیا نورې پښې ترې بېلې شوې دي لکه داود خیل، عثمان خیل او ملیزي. خو له دې پرته د څېړنو له مخې اوس دوی په 21 خیلونو ویشل شوي دي چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې استوګن دي: د کابل په شکردره، پغمان، د پروان په چیکلو، د زابل ولایت په شاجوی، کلات، اټغر، کندهار، غزني، پکتیا، د ننګرهار په حصارک او بټي کوټ، د لغمان په الینګار او کرغیو کې اوسېږي. علي خیل: د مخه مو وویل چې د سلیمان ورور علي نومېده، نو ځکه خو د پښتنو ځینې واړه واړه خیلونه په علي پورې تړل شوي دي چې اوس د علي خیلو په نوم یادېږي. علي د ایزب زوی، د برهان لمسی او د غلجي کړوسی دی چې ډېر شمېر یې زرمېلنه، پکتیا او غزني کې استوګن دي. له دې پرته علي خیل په خوست، پکتیا، شیرنه او خال خال د هېواد په نورو سیمو کې میشت او ودان دي. علي څلور زامن لرل چې د اکا عبدالرحیم، وش او باړي په نومونو یادېدل. اوس د ده د زامنو په نوم یو شمېر خیلونه لکه اکا خیل، عبدالرحیم خیل، وش خیل او باړي خپل شهرت لري چې په ځینو سیمو کې استوګن دي. اکا خیل هم په څو پښو ویشل شوي لکه مموزي، ماشخیل، یوسف خیل، مندوزي او نور. عبدالرحیم خیل هم په بېلابېلو خیلونو ویشل شوي چې جلال خیل، متی خیل، خواجه خیل او میرخان خیل د بېلګې په توګه یادولی شو. کډو خیل: کډو خیل د موسی خیل زوی، د احمد لمسی، د سلیمان خیل کړوسی دی چې په پای کې د غلجیو پښتنو هغه څانګه ده چې د سروبي، خاک جبار، چکډیو، بدخاک او د کابل او جلال آباد ترمنځ په لویه لاره پراته دي چې په وړو وړو خیلونو ویشل شوي دي: عنایت خیل، عبدالله خیل، دوران خیل، ولی خیل، شریف خیل د بېلګې په توګه یادولی شو.